د افغانستان برېښنا شرکت د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژه پرانیستله. د دغه پروژې پرانیست غونډه کې د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي وایي اسلامي امارت د برېښنا تولید برخه کې د پانګونې ملاتړ کوي. دوی وایي افغانستان د اقلیمي بدلون برخه کې له نورو هیوادونو اغیزمن دی او نور هیوادونه دي د پاکې انرژۍ تولید برخه کې مرستې وکړي. زه له دې ځایه ملګرو ملتونو او د پاک انرژۍ ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسؤلیت له مخې غږ کوم چې له افغانستان سره د پاک انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي او په هیواد کې متوقفې سوي پروژې له سره پیل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت دروازه د ټولو پانګوالو په مخ خلاصه ده، که هغه داخلي پانګوال دي که هغه خارجي پانګوال دي. هر څوک کولی شي چې موږ ته خپلې طرحې راوړي، موږ ته خپل پروپوزلونه راوړي، موږ به تحلیل کو او د منظورۍ لپاره به د اقتصادي مرستیال محترم مقام ته واستو. تر منظورۍ وروسته به عملاً کار شروع. چارواکي د برېښنا تولید برخه کې د هیواد له طبیعي سرچینو پر سمه ګټه اخیستنه ټینګار کوي او وایي افغانستان د تیرو جګړو او ناخوالو له امله د برېښنا تولید برخه کې وروسته پاتې شوی چې په وینا یې هڅه کوي دغه تشه ډکه کړي. د افغانستان الحمدلله ډېرې لویې زیرمې لري. موږ کوشش وکړو چې په هغه حیاتي پروژې هغه چې آینده موږ د خپل ملت د خپل خودکفا طرف ته د آبادۍ طرف ته روشي، باید موږ د خپل ټول هغه اوبه، هغه بندونه، هغه سیندونه، هغه نور د برق دپاره یا د وطن د آبادۍ دپاره چې کومې زغال یا نور زیرمې دي باید راس په کار شي، په خپل د افغانستان په یو ښه سالم مدیریت کار وکړي. خو متاسفانه دا 318 گیگاواټه انرژي چې موږ افغانستان ظرفیت لري په دې بحراني انقلابي پړاو کې په دې حالاتو کې چې مخکې تیر شوي دي له دې انرژۍ څخه افغانستان بې برخې پاتې شوی ده. خو لله الحمد افغانستان اسلامي امارت په راتګ د هیواد د آبادۍ په پار په ځانګړې توګه د انرژي او برېښنا په برخه کې رغنده ګامونه اخیستل شوي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال وایي ترکي پانګوال افغانستان کې د پانګونې لیوالتیا لري. موږ په ترکي شرکتونو کې دا لیوالتیا ګورو چې افغانستان ته لیوالتیا په زیاتېدو ده. د یادې پروژې پر مخ وړونکي شرکتونو مسؤلین وایي افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او په وینا یې شته امنیت ته په کتو به خپلو پروژو ته دوام ورکړي. Yönetimin ve siz büyüklerimin desteğiyle Afgan'ın دا چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی دی نو محترمو چارواکو او د ستاسو د مشرانو په ملاتړ د یوه شرکت په توګه چې د افغانستان رښتینی دوست دی او د پانګونو ډېرې پروژې لرو دا شو په عملي توګه پلی کوو. çalışmaya زه په خپلو پانګوالو ورونو باندې چې د افغانستان یا بهرني شرکتونه دي د 2-3 مسایلو ورته ذکر کوم. پانګوان همیش په هغه ځای کې کېږي چې د هغې دپاره اولنی او اولویت چې دی هغه امنیت دی. زه فکر کوم په افغانستان کې اوس بدون د دې نه چې زه جانبدار واوسېږم یو د غیر جانبدار قاضي په حیث دا ویلی شم چې دلته امنیت تامین دی الحمدلله. د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا دغه پروژه د څه باندې 18 میلیونه ډالرو په ارزښت پرانیستل شوه چې د زولرستان او ترکي 28 شرکتونو لخوا ورباندې پانګونه شوې او شاوخوا 4 میاشتو کې به بشپړه شي.